قسم په هغو پرښتو سخت راښکونکو چې په سختۍ سره سال بدن څخه راباسي، او قسم په هغو چې په اسانۍ سره یې راباسي، او قسم په هغو پرښتو چې په کائناتو کې په چټکۍ سره لامبو وهي، بیا د حکم په ځای کولو کې چالاکه وړاندې ځي، بیا د الهي حکمونو سره سم د چارو تنظیم کوي. هغه ورځ چې دغه ټوله ځمکه د زلزلې ټکان وخوځوي او له هغه وروسته بل ټکان راشي. ځینې زړونه به وي چې په دغه ورځ له ویرې ولړزېږي، د هغو سترګې به له ویرې ښکته شي. دا خلک به وایي آیا په رښتیا موږ ستنېدونکي بیا بیرته ورګرځول کیږو؟ آیا کله چې موږ ډډ وراسته هډوکي وګرځو؟ و به وایي دا ستنېدل خو بیا غټ تاوان کوي. په داسې حال کې چې دا یوازې دومره کار دی چې یو قوي آواز وکړي او یو د قیامت پراخ میدان کې موجود شي. آیا تاسو ته د موسی د قصې خبر رسېدلی دی؟ کله چې د هغه پروردګار د دعا په سپېڅلې غونډۍ کې هغه ته غږ وکړ چې فرعون ته لاړ شه، هغه سرکشي کړې ده، او هغه ته ووایه آیا ته دې ته چمتو یې چې سپېڅلتیا غوره کړې، او زه ستا د پروردګار لوري ته تا ته لارښوونه وکړم چې له هغه څخه په تا کې ویره پیدا شي.